تازه او مهم خبر د ناټو سرمنشي وایي ناټو په افغانستان کې د کړکېچ قرباني شوه. د افغانستان بیا رغونې په خاطر ناټو دغه هیواد کې د کړکېچ قرباني شوه. سټولنبرګ وایي افغان امنیتي ځواکونه د نړیوالو له کلونو ملاتړ سره سره د فساد کمزوري مشرتابه او پر خپلو پښو د نه درېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ شول. ستاسو چینل ته ښه راغلاست په دې هیله چې روغ او جوړ به یاستئ. ویډیو را سره تر پایه وګورئ او زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. د ناټو د پوځي تړون ملکي مشر وایي ناټو په افغانستان کې ځکه د کړکېچ قرباني شوه چې نړیواله ټولنه له سخت دریځو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تېرو 2 لسیزو کې د افغانستان په بیا رغونې بدل کړ. سرمنشي ین سټولنبرګ پرون چهارشنبه د لاتوپیا په پلازمینه ریګا کې د ناټو د بهرنیو چارو وزارت د وزیرانو غونډې ته وویل دا لوی هدف لا سخت ثابت شو نو موږ باید یقیني شو چې زموږ د هدف کچه ریالستیکه وي. ناټو په 2003 کال په افغانستان کې د نړیوال امنیت ساتونکي ځواک مشري په غاړه واخیسته. دې ځواک د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزلو کې مرسته وکړه. سټولنبرګ ویل افغان امنیتي ځواکونه د نړیوالو کلونو ملاتړ سره سره د فساد کمزوري مشرتابه پر خپلو پښو د نه درېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ شول. د په عین حال کې وویل چې په راتلونکي کې ناټو باید دا یقیني کړي د روزنې هڅې د دوی لپاره وي چې ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي. دوستانو تاسې د امریکا د دغه دریځ په اړه څه فکر کوئ؟ خپل نظر ما سره ضرور شریک کړئ.